الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د دې جلسې او د دې غونډې قدرمن مشران حضرت شیخ صاحب او د هغه معاونان او په دې قدرمند غونډه کې قدرمن شیوخ کرام، علماء کرام، مجاهدین عظام او متدین او مخلص د ولس مشران او د اسلامی امارت محترم او قدرمن مسؤولین او د افغانستان قدرمن او شریف او مسلمان ولس چې په دې جلسه غونډه کې شرکت لري، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو د ټولو نه مخکې دا فتح چې رب جل جلاله یو عظیم انعام پر افغانانو باندې بالخصوص او پر عموم مسلمانانو باندې د دنیا رب جل جلاله وکړي. د دې فتح او کامیابی مبارکي د دې غونډې ټولو شیوخ کرامو، مجاهدین کرامو، متدینو او مخلصو مسلمانانو ته وایم د ټولو دې مبارک وي. او په دې فتح کې چې چا قرباني ورکړي دي د جهاد په دوران کې د مجاهدینو او د ولس د شهیدانو د پاره دعا کوم چې رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي، الله دې شهادتونه قبول کړي. او د ټولو مجاهدینو او د افغانستان د مسلمانانو زخمونه او تکلیفونه دې رب جل جلاله په خپل حضور کې قبول کړي. او د دې افغانستان د متدین ولس په دې شل کلن جهاد کې بې ساري قربانۍ چې د مجاهدینو سره اوږه په اوږه باندې جهاد پر مخ بوتي او کامیاب یې کوي، ډېره شکریه ادا کوو. رب جل جلاله دې قربانۍ قبول کړي. او د کومو شهداو او د دې متدین ولس د شهیدانو چې یتیمان پاته دي د رب جل جلاله څخه د ښه کفالت غوښتنه کوو، پروردګار عالم دې ښه کفالت وکړي. او الله جل جلاله دې اسلامي امارت او دغه ژوندیو پاته
مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو ته دا وس ورکي او توفیق دی الله ورکي چې د هغوی ښه پالنه وکړي او د دې غریبانو د دې کونډیانو د دې معلولینو چې په دې 100 کلن جهاد کې قسم قسم معلولیتونه یې په خپلو بدنو کې پیدا کړي دي رب جل جلاله دې ځینې قبول کړي الله دې موږ ته د دې د خدمت توفیق راکړي چې نور نو دا خدمت وکړو د دې د خدمت شکریا ادا کړو او هغه چا دې رب جل جلاله عظیم رحم وکړي او الله جل جلاله دې قبول کړي چې د یو لمانځه وروسته مجاهدینو ته د کامیابۍ دعا کړي په ټوله دنیا کې چې هر چا زموږ د جهاد حمایت کړی دی په قول یې کړی دی په دعا یې کړی دی په اخلاقي لحاظ زموږ د جهاد حمایت کړی دی رب جل جلاله دې د دې جهاد د جهاد سره د بدر برابر کړي د ټولو څه شکریا ادا کوو ټولو مننه کوو په دې وروستیو وختونو کې امنیت خو الله جل جلاله ښه امنیت راوستلی دی ټول په دې قایل دي په دې وروستیو ورځو کې چې زموږ دا ولس د طبیعي حوادثو سره مخ شو لکه په پکتیکا او په خوست کې زلزلې وسوې رب جل جلاله دې و دغه کسانو ته دنیا او آخرت کې اجر ورکړي څوک چې متضرر شوي دي او الله جل جلاله دې ټولو ته دا توفیق ورکړي چې د دې خلکو چې په دې مصیبتونو کې راګیر سوه راګرفتار سوه چې د هغوی سره خدمت او همدردي وکړي مې په دعاګانو کې یېروئ مې په کومک مرستو کې یېروئ دوې ګولې ډوډۍ یوه ګوله دوی ته پرېږدي یوه خپله خوري محترمو مسلمانانو ورونو علماء کرامو ډېرې ښې خبرې وکړې ښې توصیې یې وکړې د افغانستان د جهاد کامیابي یوازې د افغانانو دپاره ویاړ نه او دا یو اعزاز نه بلکې د دنیا د مسلمانانو دپاره اعزاز دی د روژې په اوایلو کې دا د دنیا مسلمانانو شیخانو ما ته د روژې مبارکي راستولې د روژې د مبارک څه شیخ صاحب دا د دې د خوشحالۍ چې دا دنیا په دې خوشحاله ده چې افغانستان کې مجاهدین کامیاب شوه او هغه د اسلام د عقیدې او د مذهب جماعت الله پاک پر قدرت راوستی په دې باندې دنیا ډېره خوشحاله ده ځکه اسلام چې دی مسلمانانو ته معلوم دی د اسلام مطالعه یې کړې ده د اسلام اخلاق د اسلام حکمونه ورته معلوم دي په دې باندې پوه دي چې په اسلام کې د هر چا حق پر ځای کېږي او په اسلام کې د خلکو زندگی د امن او د سلامتیا ګرځي د مسلمان د یو بل ته په مخامختیا کې دا پیغامي السلام علیکم دا د دې ساګایي راولي چې د اسلام دین چې دی دا د سلامتیا دین دی هر یو بل ته وایي زما د خوا دې ته سالم او بل
د ایمان کمال په دې سره راځي چې د یوه مسلمان د ژبې او د لاسه څخه خلک سالم شي. نو اسلام مسلمانانو ته دا تربیه ورکړې ده چې نه به په ژبه چاته اذی و تکلیف رسوي، نه به په لاس، او مال به هم محفوظ وي، عزت به محفوظ وي. د اسلام مسلمان ته دا تربیه ده. نو کله چې یو څوک د یو اسلامي شعار لاندې کامیاب شي، خلک خوشحال، په هغه شعار خوشحالي چې دې سړي خو دا شعار ورکاوه چې زه جهاد کوم د دې دپاره چې اسلام لوړ شي، د الله کلمه لوړه شي. دا یو واجب شریف شعار دی، یو واجب جالب شعار دی. نو خلک ډېر خوشحاله وي چې در دې شعار لاندې هغه جماعت مجاهدین کامیاب شي. ولې خدای امید وي چې اوس به دغه شعار عملي کیږي. دا جهاد خو په خپل نفس کې قتل العباد، تخریب البلاد، دا موږ ولې د 20 کاله کورونه نړېدله، انسانان وژل کېدله، خرابۍ رسېدلې. خو دا د دې دپاره وه، دا ښهوالی یې په دې و چې د دې په پایله کې او په نتیجه کې به یو نظام راځي چې هغه به د اسلام نظام وي. الله پاک جهاد کامیاب کړي. اوس خلک ډېر خوشحال دي، په دې امید باندې دي چې هغه شعار چې مجاهدینو زمزمه کاوه، یا بیا په خبرو په مذاکراتو کې ټینګار ورباندې کاوه چې اسلامي سوچه اسلامي شریعت، اوس د عمل ځای راغلی. اوس ټول په دې تمه دي چې دا اسلام به نو څه وخت راځي، دا شعار به کله عملي کیږي. د دنیا د حکومتونو خو اوس سیاست داسې رواني چې کم جماعت په قدرت کې دا بل جماعت د هغه یو ضد تګلاره ونیسي، خلک ورته رابولي. کله چې ځان هغه اقتدار ته ورساوه، نور هغه خپل اقتدار په مخه بیایي، خپل راحت دی، خپل شخصیت دی، هغه په مخه ځي. و بیا مسلمانانو غم ورسره نه وي، د مسلمانانو څخه بیا غافل، یو شی هم نه عملي کوي. اوس دا خلک دې ته انتظار وي چې د جهاد په نتیجه کې چې هغه شعارونه ورکول کېدله، د هغې اوس څه څرک لګېږي که نه. اوس په عمل کې د هغې پلي کول او عملي کول د مسلمانانو ارزو ده، هم د دنیا د مسلمانانو، هم د افغانستان د مسلمانانو، هم د هغو کسانو چې په دې جهاد کې بچان شهیدان سوه، کورونه خراب سوه، هغه په دې تمه دي. زما د زوی قدرمندي ویني او زما د معصوم زوی روح چې په دې لاره کې ولاړی، او دا داسې قدرمنو چې رب جل جلاله ته دا وینه ډېره قدرمنده وه. د دې الله جل جلاله قرآن پاک کې د عزت په کلمه باندې یاد کړی دی چې الله ستاسو عزتمن خلک نیسي چې هغه دا شهیدان دي. دغه د دې شعار لاندې و چې اسلام به راځي، شریعت به راځي، امنیت به راځي. اوس هغه د راتګ وخت دی.
امنیت په خپل نفس کې امنیت د دې لپاره مقصود دی چې په امنیت کې هغه مقاصد چې د اسلام دي هغه پکې عملي سي، هغه موانع پورته سي. شل کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د شریعتو د دین خبره نسو کولی، هغه به یا مابس تتلی یا به شکنجه کېدی یا به وهل کېدی. د دې جهاد نتیجه دا سوه چې اوس هغه دعوت الی الله آزاد سو، شریعت ته دعوت آزاد سو، د شریعت حاکمیت ته لار هواره سوه، موانع پورته سوه. اوس نو انتظار په کار نه دی چې فوراً پر دې مځکه باندې د الله جل جلاله نظام حاکم شي، شریعت راشي، لکه وعده چې شوې ده چې هغه عملي شي. د دنیا کافرانو زموږ سره جنګ پر مځکه باندې نه و، پر پیسو باندې نه و، پر یو شی نه و راسره جنګ. زموږ سره جنګ د نظریې جنګ و، د عقیدې جنګ و چې دا زموږ نظریه او زموږ عقیده خاموش کړي، دا د جهاد آواز خاموش کړي، دا د شریعت آواز خاموش کړي. هغه جنګ اوس هم پای ته نه دی رسېدلی، هغه جنګ روان دی، تر یوم القیامه پورې هم نه رسېږي. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دا دوه جماعتونه روان دي. نه زه دی پرېږدم چې دوی خپل قانون راسه نافظ کړي، نه دوی ما پرېږدي چې زه خپل قانون شرعي نافظ کړم. دا زما او د ده مقابله به تر مرګه پورې، زما په نیابت به بل راځي، هغه به په دې مقابله کې سر ورکوي، زما په مقابله به بل راځي سر به ورکوي، بل به راځي. ما سالمناهم منذ حاربناهم، موږ د دې سره مسالمه نه ده کړې چې کوم وخت به جنګ ورسره شروع کړی دی، مسالمه مو نه ده کړې. یعنې هغه ټکي چې زموږ د دې په مابینځ کې د اسلام او د کفر مقابله ده، په هغه کې هېڅ قسم نه مسالمه کېدای شي، نه سوې ده، نه امکان لري. تاسو دا به پرځوئ. ګورئ، دا د شریعت کلمه ډېره په خوله باندې ډېره ښایسته کلمه ده، ډېره وزنداره کلمه ده، ښه خوند کوي، خو دا به ورسره پرځوئ چې مقابله به کوئ، سختي به تېروئ، په ځان باندې به کفه نه اغوندئ. دا موجوده دنیا په اساني باندې ستاسو سره دا نه تسلیموي، ستاسو به اسلام راولئ او دی به راوله. تر یو څه پورې خو هغه عملي شی قصاص و حدود دي د الله پاک، دا خو لا نه دي نافظ سوي. دا چې موږ هغه نافظ کړو نو بیا به د دې عکس العملونه وغیره یا موږ خپل شریعت راولو او د دې عکس العملونه به نورونو. زه خبره دا درته کومه چې زموږ سره خو د نصرت کوونکی یو خدای جل جلاله دی او د یو خدای جل جلاله رضا موږ ته مطلب ده. نور دنیا د الله په مقابل کې موږ ته په هغو شیانو کې د منلو وړ نه ده چې الله پکې ناراضه کېږي. نو الله پاک جل شانه به راضي کوو د دغه الله جل جلاله نصرت په غواړو چې دا نن یې په افغانستان کې دغه د دنیا مستکبر قوت
مات کړي په منډه ولاړ. په قطر کې مذاکرات شروع. دا خبره نږدې شوه چې امریکایان به وځي، په دې شرط به وځي، په دې شرط به وځي. ما په دې کې فکر بند و چې دا امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي، بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي، وژنو یې، سخت هغه باندې بوج وه. هغه رب جل جلاله یو داسې نصرت واوستی چې هغه لا نه وه تللي، موږ خبره خلاصه شوه، پروردګار عالم دا مسله ختمه کړه. د افغانستان د مسلمانانو او د افغانانو وژنه په یو وخت کې موږ مقصود نه ده ګرځولی. که مقصود وګرځوو موږ د مسلمان وژنه، موږ به پر قصاص شو. که زموږ په عملیاتو کې مسلمانان افغانان متضرر سوي وي، دا د یو جهاد په مقصد باندې و، د دې کافر د لرې کولو په مقصد باندې و چې دغسې یو فضا منځته راشي لکه دا اوس چې ده، چې عامو مسلمانانو ته د امن یو فضا را جوړه شي، په داسې حالت کې به تللي. که دغه افغانان د دې سره په څنګونو کې ولاړ وه، دا زه په یقین وایم چې د دې وژنه زموږ مقصود نه وه، خو دوی سپر ګرځېدلي وه د هغو دپاره، د هغو دپاره ځان سپر کړی و. چې داسې وه چې کله کافر ولاړی، زموږ هم دا عقیده وه، هم د هغه شعار و، د افغانانو وژل زموږ مقصود نه دي. که لوی، که کوچنی، که ښځې، که نري، زموږ افغانان دي، موږ ته قدر. کافر ته موږ قدر نه لرو. چې کله دوی په شروع سوه چې وځي، موږ پر خپلو افغانانو زور ولګاوه، افغانانو راسئ، اسلحې کښېږدئ، جنګونه مه کوئ، چې هر څه مو کړي دي دا تاسو ته معاف دي. بس ډېر ظلمونه مو کړي دي، په ټانګانو مو مجاهدین کش کړي دي، پر سرو مو ورتېر کړي دي، او ترې تم کړي مو هم دي. یعنې داسې ظلمونه مو کړي دي چې په تاریخ کې به هم نه وي سوي. پر داسې خلکو مو کړي دي چې هغه د مدرسې و حافظ و، د مدرسې طالب و، او داسې څوک اولیاء کرام وه. ځکه د مدرسې و د مسجد طالب چې ولي نه دی، ولي سته نه، دا ټول وخت د الله په ذکر باندې اخته دي. دا د الله ذاکرین اولیاء تا د ټنګانو لاندې کول خیر دی. که زموږ شریعت دا حق راکوي چې زه عفو وکړم په دې عمومي مسایلو کې، زما غاړې نه بندېږي، زه عفو کوم. علماو سره مې خبره وکړه چې تاسو هغه حق، شخصي حقوق چې د دې خلکو شته، هغه زه نه معافوم. هغه حق چې ما ته شریعت را کړی دی په دې عفو کې، هغه راکړي فتوا، زه دا عفو کوم. فتوا مو اخیستې ده، اوس هم فتوا را سره، دا عفو وکړه. کله چې د مجاهدینو جهاد لله فی الله جهاد، که د دغه مجاهدینو جهاد و اخلاص ما ته اوس ثابت نشي، یا هغه وخت نه وی راته ثابت شوی، دا ګورې زه پر دې منبر په قسم باندې درته وایم، زه یو شی ورځ په طالبانو کې نه تېروم. ځکه زه مسلمان یم، د آخرت فکر را سره دی، د خپلې مسلمانۍ فکر را سره دی. په داسې جماعت کې وخت تېروم چې هغه زما د آخرت لپاره په خیر. که ما بل متدین جماعت، صالح جماعت پر مخ د مځکې لیدای، زه په دې طالبانو کې نه پاتېدم، زه هغه جماعت ته تلم، خو زه نه وینم. دا د دې حقانیت و صالحوالي دا دی چې د دې اعلان سره یې سم بس هغه په عملي کړه. عملي ده، بیا به هم عملي.
نو دا زموږ د دې خبرې ثبوت و چې موږ د افغانانو قتل وژل نه مو مقصود و نه مو اوس مقصود دي، نه مو دي مقصود. که مو وژلي وي هغه به مو د یو عظیم مقصد په خاطر، د اسلام په خاطر، د یو عمومي امن په خاطر وي، لکه دا د الله جل جلاله حدود چې دا د یو عامه امن دپاره رب جل جلاله مشروع کړي دي. امنیت رالی چې هغه مقصود د جهاد څه و. اسلامي نظام په وظایفو کې، په رأسونو کې، په وزارتونو کې تر ډېره حده مجاهدین علماء کرام، په ولایتونو کې مجاهدین علماء کرام، د حکومت بدنه دا متدین خلک دي. امنیت لکه چې د ښارو د عامو خلکو دپاره امنیت ضروري دی، د حکومت د بدنې دپاره امنیت ضروري دی چې په حکومت په بدنه کې به هم داسې خلک وي چې دننه په اداره کې فساد ختم کړي، رشوتخوري ختم کړي، اور زورواکي ختم شي، عدالت تامین شي، انډیوالیزم ختم شي، قومیت ختم شي، منطقه پرستی ختم شي. دا د حکومت په بدنه کې امنیت ضروري دی. که په حکومت په بدنه کې امنیت نه وي، رشوتخوري ده، ځانځاني ده، زورواکي ده، انډیوالي ده، قومي ده، منطقه پرستی ده، دا نه دی، دا حکومت نه دی، دا امنیت نه دی. دا د مسلمانانو په ګټه حکومت نه دی، دا د یو شخصي خلکو په ګټه حکومت دی. یو معامله ده روانه ده، یو څو ورځې به دا ریاست وچلي سره چربي کې سره یو بیسي به په خپله لار د حکومت دننه امنیت ضروري دی. تصرف الامام منوط بالرعیة منوط بالمصلحه. دا ټول امام چې تصرف کوي یا د هغه نه راکښته، د هغه ټولو تصرفات په مصلحت د امت پورې تړلي دي. عامه مصالح به په نظر کې نیولي وي، عامه مصلحتو دپاره، شخصي مصلحتونه به نه وي. شخصي مصلحتونه خدا دي، خپل زوی راوله په چې دروایه، ورور راوله په کې دروایه، قوم راوله دروایه، بل راوله دروایه، دا هلته خپل کورکاڼه دي سره جوړه که عام مصلحت په نظر کې نشته. دا خو دا مخکې حکومت هم نو خو امنیت نه و. د امنیت د ثبات دوام دپاره دا شرط دی چې خواهشاتو پرېږدي. ټول خواهشات به شریعت ته تابع کوي، په ځان کې به هم شریعت راولي، په خپل اداره کې به هم شریعت راولي، په خپل کورنۍ کې به شریعت راولي. که ستا په کور کې شریعت نه وي نو ته څنګه بیا دا دعوه کوې زه په دې ملک شریعت راولم؟ که ستا په اداره کې شریعت نه وي، که ستا په بدن کې شریعت نه وي، څنګه به دې دا دعوه خلک ومني چې زه په دې مځکه باندې د الله دین راولم، شریعت راولم؟ دا خو دروغجنه ده. نو خو اول به ځانه شروع کېږي، اول به زه پر شریعت باندې ځان برابروم. داسې به نه کوم چې شریعت پر ځان برابروم، چې زه کوم هغه شریعت دی، یا زه به شریعت پر ځان باندې برابروم، یعنې ځان پر شریعت باندې برابر، شریعت ترازو ته به زه ځان وراچوم. څنګه وایي شریعت؟ څنګه زه وایم همدا یو چا څه یو مسؤل څه پوښتنه وکړه، تعزیر ورکوي و دې سړي ته، دا سړی بندي که دا سړی ووهه. کوم سړی د بندي کېدو مستحق دی، کوم یو د دې تیزې خبرې مستحق دی، کوم یو د ترش تندي مستحق دی. دا منازل د خلکو، دا مراتب د خلکو په دې تعزیراتو کې دا تاسو ته معلومې دي. دا چې د یو اسلامي نظام یو والي وي باید دا ټول ورته واضح وي چې پر دې طریقه باندې به کېږي. دا خو نن د دې
د دې ملت د دې امت سرپرستي دا په غاړه باندې ولوېده. ټول حقوق غواړي، نر یې هم غواړي، ښځه یې هم غواړي، سپین ږیری یې هم غواړي، ځوان یې هم غواړي، عالم یې هم غواړي، یتیم یې هم غواړي، کونډ یې هم غواړي، او د دې حوایج به پوره کوي. که سړی په خپل ځان اخته سو چې وارې زه خپل ځان وباسم، یا وارې څه کوشش وکړم، بیا به بیا وروسته کوم، بیا دا امنیت ځي، یعنې خواهشات کره د مخه سوه، امنیت ځي. په دې مخکې اداره کې خواهشات حاکم و، امنیت تللی و، امنیت نه و. د مجاهدینو په شعار کې بیا شریعت حاکم دی، خواهشات نشته، امنیت راغلی. دغه امنیت که ثابت پاتېږي، هغه په دې پاتېږي چې شریعت ورسره ملګری سي، خواهشات پاتې سي، نفسانیات پاتې سي. هغه نفسانیات په دې پاتېږي، دا شیخ صاحبانو تاسو ته وویل د خپلو امراو اطاعت وکړي، خپلو منازلو باندې د ولسوال اطاعت به هغه د ولسوال در حاکمیت لاندې هغه بیا کوي. هغه په داسې حساب ورته ګوري چې د هغه د امیرالمؤمنین دی، داسې درته دی. ولسوال به د والي، والي به د وزیر، بل به د بل، مراتب یې مراتب. بیا خودخواهي هم ختمېږي، خواهشات هم ختمېږي. او که دا بې نظمي سره شروع شوه، چارې وایي زه حاکم یم، بل چا ته ضرورت نشته، یو د یو په کار کې مداخله کوه، بل د بل په کار کې مداخله کوه، یو پر یو ځان باندې لوړوه، بل پر بل ځان لوړوه، یو د یو شکایت کوه، بل د بل شکایت کوه، یو د بل حسد سره رواني، سیالي سره رواني. د دې دنیایي امورو کې اختلافات سره شروع شي، یو بل وژې سره وي، لکه دا مخکې اداره کې چې وه، دا خواهشات په ګډ شو، امنیت نشي راتلی، دا امکان نه لري. شریعت حاکمیت نو په دغه دوو جماعتونو باندې راځي، یو د حاکمان چې پر اقتدار باندې دي، یو د علماء کرام. دغه دوه که سره پیوند وه. علماء کرامو هغه شرعي احکام، هغه شرعي اخلاق، هغه د اسلامي نظام اخلاق، داغو نصیحت و، داغو سپارښتنې او هدایات او د دې مسؤلینو د انحراف نه راګرځول او د تبذیراتو اسرافونو څخه رابندول په هر قیمت چې وي، په تیزه لهجه، په نرمه لهجه. که علماو دا کار کاوه او حاکمانو استغنا نه کړه ښکاره، د علماو څخه مستغني نه سوه، او که دوی مستغني سوه، دروازې د علماو څخه بندې کړلې، په شواروزو یو عالم ملاقات نه سو ورسره کولی، نی ورسره لیدلی سوی چې زه وخت نه لرم، د حکومت په چارو کې مصروف یم یا داسې یم. دلته که د حاکمانو د علماو ترمنځ فاصله پیدا سوه، بیا شریعت نه راځي. طالبانو چې کومه ذمهواري وه د جهاد، ښه په همت باندې سرته ورسوله، قرباني یې ورکړلې، فدایي یې وکړلې، خپل په غوښو په هډوکو باندې د کفارو سره سخته مقابله وکړه. رب جل جلاله دې قرباني قبول کړي نه ټول. ویې ګټي میدان د دې په ذریعه الله جل جلاله پته راوسته د دې د هیلو په برکت. اوس چې د تنفیذ د شریعت ځای راغلی، طالب نه به پوهېږي شریعت باندې، ملا به پوهېږي شریعت حکم ملا ته معلوم. ملایان به اوس د نظام سره درېږي، داسې اطاعت به دوی کوي چې په دې خپل اطاعت باندې به په عملي اطاعت به دوی ته هم درس ورکوي چې داسې اطاعت دی. داسې نه چې دا اوس د افغانستان د دنیا مسلمانانو اوس د افغانانو څه هدایات غواړي، رهنمایي غواړي، خپله اخلاقي علمي رهنمایي
دنیا نن تاسو ته انتظار ده چې تاسو پوښتنه پر وکړئ تاسو ښه یاست یا دغسې وکړئ یا داسې مه کوئ په دې انتظار کې. نو علما یوازې دا نه چې په افغانستان کې به شرعي نظام کامیابه کوي بلکې په ټوله دنیا کې به شرعي رهبري او راهنمایي دغه د افغانستان علما کوي. محاکمو کې به علما راځي، په وزارتو کې به راځي، په ولایتو کې به راځي، په ولسوالیو کې به راځي. زه خو داسې تشکیلونه به بیا دغسې غونډې به جوړېږي، زه به د دې غونډې څه تشکیل کوم چې دا دې دورې ولاړ شي، دغه مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا دې په محاکمو کې دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دې په وزارتو کې ولاړ شي. زه دا تشکیل کوم. تاسو به عذرونه راته وایاست که بیا راسره منئ، راسره منئ بیا ګورئ عهد به عهد راسره منئ بیا در سره منم بیا. که تاسو نه راسره منئ په نامه قیادت زه یو سیاسي مشر نه یم، زه یو رئیس جمهور نه یم، زه انتخابات والا نه یم، زه یو دروغجن مشر نه یم چې خلکو ته دعا غواړم داسې کوم داسې کوم داسې کوم، هسې خپل نومونه شاندي چې په دنیا کې بس څوک په عزت یادېږي. که ما مشر بولئ داسې به راسره کوئ د مشر په چې ما ول ځئ. که سپین ږیري شیخ صاحب ته مې وویله چې ته به ځې بدخشان ته، د کندهار څخه بدخشان ته ځې، یو مولوي صاحب مې راوغوښتي ما ته به کابل ته ولاړ شي په کندهار کې. داسې مرضي لرم صاحب لر مې هم ناجوړ ده، ما پر دغه چوکۍ کښېنه زه به استفتاء در څه وکړم، زه یو څوک مشخص کړم د یو کار دپاره چې ته به ځې، دغه څنګه دي، دغه عذر قابل قبول دي، تاسو استفتاء کوم مولانا صاحب استفتاء. داسې لږ کړی سکوت کړو ویا عذر یې نه دی قبول. نو چې نه دی قبول نو ولاړ شه، سهار لاړ اوس په دلې ناست دي. نو بیا فتوا تاسو راکړئ. خو که دغسې وحدت نه وي د دې حاکمانو او د دې علماو، دا شریعت په دې علماو باندې راځي، علما به ورسره درېږي، علما به په راز کې وي. دا نور موږ عوام خلک چې یو، دا د ولس خلک چې یو، موږ به د دې اجرایه قوه یو. زموږ جهاد به دا وي چې د دې فیصلې به عملي کوو، زموږ دا جهاد. نو فیصلې به دوی کوي، حکمونه به دوی کوي، اجرات به موږ کوو. او که دوی فیصلې کوي موږ اجرا کوو یا دوی فیصلو ته نه پرېږدو. په محکمو کې سپارښتنه روان دي، د یو چا انډیوال بندي سي، د یو چا قوم بندي سي، د یو چا زورور بندي سي، د دې خوا مستي دي سپارښتنه دي، هم مولوي صاحب بندي یې نه کړي، هم مولوي صاحب داسې نه. زه خو د دې خواست نه کوم چې ما دې دا امتحان راشي، خو دا قاضیانو ته وایم وایم خو دغسې عدالت راکوي لکه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې قاضي شرعي صاحب ته د یهودي سره د زغرې په دعوه کې ورغلی او بیا فیصله هم په خلاف د حضرت علي صاحب وسوه. یهودي وایي چې قاضي د امیرالمؤمنین فیصله زما په ګټه، ما زه خو د خدای سره نه غواړم چې ما محکمې ته کش کړي. او که دغسې امتحان په ما باندې راشي یا زما په مسؤلینو باندې راشي چې دغسې ورسره ولاړ شي محکمې ته، دا زما هدف دی. بس دغسې عدالت غواړم، رب جل جلاله دې راولي. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرم شکنجه، وهل، زورول، نو خدا به شرع کړي د ده او د الله ترمنځ هېڅ حجاب او پرده نشته. رب جل جلاله شرع قبلي په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول امارت وغورځي. رب جل جلاله هېڅ قدر نه کوي. رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت وو بیا به بقایي، او که عدالت نه وو ظلم پیدا شو، خودخواهي پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو،
بې له محکمې وژنې وشوې دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلم سره بقا نه لري. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. داسې نه چې د یو چا د 500 روپو دعوه ده د هغه شام وهل کېږي، سر هم وهل کېږي، د بل سړي بیا د 100 جریبو مځکو ده هغه ته بیا څوک غږ نه کوي. هغه بیا سپارښت لري، هغه بیا وایسته لري، هغه بیا ملګري لري. لکه مخکې نظامونو کې چې زورواکانو پر قدرت باندې منګولې ښخ کړي وې، بدماشان ګرځېده. زه خبر شوی یم، یوه چا راته وویل په ده کابل کې یو بدماش دی ګرځي کتارونه په پسې دې ته مال کې تس نسې نیولی زه یې نیسم. دا خو دا ملت په ځورېږي چې دا بدماش نن هم داسې په زري لښکرو کې ګرځي، په دې بازار کې ګرځي. هغه وایي دا خو هغه د پرون بدماش دی چې موږ د پښو لاندې کولو، بېرته په دې عمارت کې هغه بدماش را سربېره دی، د هغسې په غرور او په تکبر باندې ګرځي، داسې ګرځي را ګرځي. نور کوشش وکړئ ظلمو ته نور قدرت مه ورکوئ، سره یو لاس شئ، سره متحد شئ چې نور بیا د مردارخواره پر دې مقدسه مځکه را نه شي. موقع مه ورکوئ. امنیت دی رب جل جلاله راوستلی دی. الفتنة نائمة لعنة الله على من ایقظها. فتنه اوس بده ده، د اختلافاتو فتنه بده ده، د وحدت اتفاق په ځای راغلی ده، امنیت راغلی دی. د خدای لعنت دی پر هغه چا چې نور دا فتنه راپورته کوي، بیا دا ملت تر په دره کوي، بیا جنګونه، بیا وینې تویوي. زورواکان مه پرېږدي، مفسدین مه پرېږدي، صفونه سه وباسي. په صف کې دا خلک مه پرېږدئ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. دا خلک ستاسو منځ کې راوځي بغیر د فساده بل څه نشته. څه کوئ؟ د علماو سره مشورې وکړئ، د نیکانو خلکو سره مشورې وکړئ، د مدبرینو سره مشورې وکړئ، د ښو خلکو سره مشورې وکړئ، د بدو سره مشورې مه کوئ. او بد خلک مه ساتئ، تقویه مه ورکوئ، قدر یې مه کوئ. دا نن چې یو څه سلسله روانه ده، قدر او اعزازو دا کیسه، لکه دا شیخ صاحب وویله چې یوې توبه ده، یو معافي ده. و ما معافي کړې ده که هر مجاهد د نوي جرم څخه بغیر چې نوی جرم یې نه وي کړی، پر زاړه جرم یې کې وکړي، زه یې محکمه ورسره کوم او محکمې ته مې اصول هم ورکړي دي، فتوا مې ورکړې ده چې دا که درلې پر دغه شیانو باندې علما وایي محکمه داسې پر دغه دی. خو لیکن هغه دا عفه ده چې وژنو دې نه، پر هغه تېرو اعمالو باندې محاسبه نه در سره کوو. خو دا چې تا په څنګ کې را سره کښېنوو یا ته زموږ مسؤلیت پر غاړه واخلې، په دې باندې به د دې شهیدانو ډېر زړونه، شهیدانو د اولادونو به زړونه، د پلرونو به زړونه ودرېږي، مجاهدینو به او بل دا تجربه شوي دي، احتیاط ورسره کوئ. علماء کرامو ته وایو خدای جل جلاله دې د دې سایې قبول کړي، نصیحت وکوئ. الدین والنصیحة، نصیحت چاته؟ موږ ته هم نصیحت، ولائمة المسلمین، د ائمه د مسلمانانو لپاره یو درخواست هم دا دی چې نصیحت موږ ته کوئ په هغسې طریقه باندې چې هغه اثر پر مرتب شي. یو داسې نصیحت دی چې په علانیه باندې د دې مسؤلینو په عیبو باندې خلک خبرول دي، یا انتقاد دی، یا اعتراض دی په علانیه. من وعظ اخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانیه فقد شانه. دا د علانیه وعظ چې دی دا بغیر د معیوبیت څه بل شی نه دی. دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس راښورې چې داسې دې ولې نه دي کړي، امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی، امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی. دا خو ماته نصیحت نه دی. نصیحت خو ماته هلته و چې زه ته سره یم، بس تا به ماته نصیحت کړی. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې
هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي بې اعتمادي راولي داسې یو فاصله معلومېږي لکه د علماو او د امارت ترمنځ یو فاصله موجوده ده علما وارونه کوي پر امارت باندې نصیحت پر سر سترګو قبول دي خو تاسو ته معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموع الزوائد کې حدیث دی چې قاضي سلطان ته نصیحت کاوه ترلاسه یې ونیسه هلته یوازې که بیا هغه شی ورته ووایه چې ته په معصیت باندې امر کړې خو اطاعت یې مه کوه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق خو که چیرې ته معصیت کاوه پر هغه باندې صبر کوه حجاج ابن یوسف تاسو ته معلومه ده مدینه منوره باندې حاکم مبیر هذه الامه د دې امت مهلکو 1,00,000 صحابه کرام ترمذی شریف اخیره حدیث دی 1,00,000 صحابه کرام او تابعین د صبرن اعدام پر صبرن چې په مقابله او جنگ کې شهیدان کړي و ورته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی مشر صحابي او د ډېر عمر خاوند په مدینه منوره کې پاتو هغه عبدالملک بن مروان ته شام ته ځي صرف دغه قدر ورته وایي دغه حجاج یو څه سختي کوي پر خلکو باندې هغه 1,00,000 صحابه کرام شهیدان کړي دي ډېرې سختي کوي غرض په دې کې د صحابو دا و چې فتنه راونه باري د حجاج ابن یوسف په مقابل کې د اختلاف غږ نه پورته کاوه ولوس خو به د په دا څه وخت کې 1,00,000 شهیدان کړي 1,00,000 شهیدان کړي که دا په مسلمانانو کې دا فتنه را شروع سول دا اختلاف را شروع سو دا بغاوت شروع سو بیا به په یوه ورځ کې 1,00,000 وژل کېږي خو که معصیت و صبر پر کوه مقابله مه شروع کوه مقابله که شروع سوه یو دم به خلکو منځ کې دا فتنه راشي نو اوس خو به لږ به مصیبت به کمي خو دا مصیبت به زیاتېږي خپل په منځ کې علماء کرام دا خو علماء کرام دي نصیحت په موږ ته کوي ټولو حاکمانو ته حاکمان به په خپل منځ کې یو د بله تواصو بالحق تواصو بالصبر به کوي خپل مابینځ کې به دیني مذاکره کوي چې څه کول پکار دي داسې به ځانونه ښکاره کوي لکه یو جسد یو د بل په خلاف په خبرې نه کوي یو د یو نه شکایت کوي چې یو د بل نه شکایت کوي یو د بل نه شکایت کوي دا د حکومت بدنه ضعیفه کوي السلطان المسلم وزل الله في الارض من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله دا خو اوس اسلامي سلطنت دی د دې سلطان لاندې ټول امرات د دې قدر کول پکار دي دشمن داسې کوشش اوس کوي نورې خبرې خلاص شوي دي د دې څه وروسته لکه په احزابو کې چې احزاب شکست وخوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن نغزوهم ولا یغزونا د دې وروسته به موږ پر دوی غزا کوو دوی پر موږ غزا نشي کولی دا شکست نن احزاب وخوړي دا ختم شو دا به ان شاء الله العزیز په افغانستان باندې بیا یو کافرون زړه ښه نه کړي چې دوی به نظامي عملیات کوي خو لیکن و د فتنې او د تبلیغاتو عملیات وکړي دلته به فتنه انګیزي کوي دلته به د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله پیدا کړي دلته به داسې موضوعات راپورته کړي چې په هغه کې اختلاف راشي د خود د حکومت په بدنه کې به یو بل داسې سره برابر کړي یو پر یو انتقاد کوي بل به پر بل انتقاد کوي چې دا بدنه سره کمزوري شي اختلاف سره راشي د دغه اختلاف په نتیجه کې به امارت ته منځ ځي بس ختمېږي او که وحدت پر ځای علماو حکومت مابینځ کې فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش کوي د هغې کنټرول وشي او د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش کوي هغه ختم شي نن په تبلیغاتو کې هم دا کوشش دی امارت په سپکو الفاظو یادوي بدې خبرې پسې کوي ولې پسې کوي سخته ناروا خبره ده
مطبوعات روان دي په افغانستان کې. زما ملک دی، زما نظام دی، زه خپلواک یم، مستقل یم. تاسو زه یو پوښتنه وکړم، زه دا یو ناپوه سړی یم، په حکومت خو زه نه پوهېږم، مګر تاسو په دې خوښ یاست چې زه پر خپله رایه وچلېږم که پر دې خوښ یاست چې د بل په اشاره وچلېږم؟ په خپله رایه. نن افغانستان پر خپله مستقله رایه روان دی. د الله جل جلاله یو عظیم فضل و احسان، مستقل دی، د بل په اشاره کار نه کوي. در هغه وخته پورې د ملک ترقي نشي راتلی در څو پورې چې د ملک استقلال ونه لري، خود ارادیت ونه لري. نن دنیا نه غواړي چې افغانستان حکومت پر خپله مستقله اراده باندې روان، غواړي چې د دې په اشاره وچلېږي. مشورې مشترک، پلانی کار وکول نه کوي، پلانی کار وکول نه کوي. ته زما په کار څه کار لري؟ زما په نظام څه کار لري؟ زما په ملک څه کار لري؟ زما په اصولو څه کار لري؟ ته ولې په کې مداخلې کوې؟ زه ستا د فرمایشاتو نه دې فرمایشات منم او نه یو قدم در سره مخته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه پر دې شرایط باندې معامله در سره کوم. اوس خو به راغلی یې د بمانو مور به دې استعمال کړي یا چې د اټم ګرد را باندې استعمال کړي. زموږ د الله ترمنځ یو تعلق شته. موږ خو کلمه شریفه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله. خپل د مرګ او د ژوند مالک خالق هغه الله بولو، تا نه بولو، نه بولو. هیڅ د دنیا یو قوت ته تسلیمیږو نه، یو الله ته تسلیمیږو. که کوم قوت ته تسلیمیږو هغه د الله در هدایت الله دې تسلیمیږو، چې د الله هدایت نه یې تسلیمیږو. هېڅوک چې دا تمه نه راسکي. زما خو دا رایه ده، دا اوس خو دی به په ما باندې د هغه ځای څخه د دنیا د کنجانو څه نارې وایي، په خبرو به مې تسلیموي، یا چې ټول اټم را بار کړي او ټول ویلي چې اخر خو موږ مرو. حضرت حمزه رضی الله عنه چې شهید شو، د هغه چې زړه وایستی او بدرنګي یې وکړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که زه د خور برات یې نه وای ما به نه وای ښخ کړی، ما به دغسې پرېښی چې د لیوانو د نسو څخه الله را حشر کړی پر دا مظلومیت باندې، چې الله پاک ته مظلومیت معلوم. موږ نن دا غواړو چې رب جل جلاله ته پر دې دین باندې مظلومیت ښکاره شي. ته زموږ سره ظلم نه کوې، زموږ درجه لوړه یې په شهادت باندې، خو زموږ درجه نه کمیږي، نه موږ ناکامه کېږو، دا خو موږ کامیابېږو. چې دا اټم دې ټوله راواړی او دلته پر موږ باندې استعمال کړې، ټوله په ویلي کې، دا مو د الله سره تعهد دی چې موږ به یو قدم په هغه څه کې در سره روان نه خلو چې الله ناراضه کېږي. نه په فرمایشاتو نه چلېږي. عجیبه استقلال ازادي رب جل جلاله راوسته، او داسې استقلال ازادي به په ډېرو قرنونو کې پر افغانانو نه راغلی لکه اوس چې الله راوسته. موږ پر دې دوام موږ د الله لوی شکر ادا کړو چې دا 10 میاشتې راوسته. دا 10 میاشتې چې رب جل جلاله د دې علماو د دې مجاهدینو پر لاس باندې په ټول افغانستان، مکمل افغانستان کې الله پاک امن او امان راوستی، دا هم ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده، دا هم ډېره د نعمت لوی نعمت د الله دی، دا هم یو لوی افتخار دی، دا هم یو لوی ویاړ دی چې رب جل جلاله مجاهدینو ته په برخه کړي. خو د دې بقا په دې باندې ده چې دا ټول سره متحد سي، سره یو سي. محترم و مسلمانان ورونو، قیادت دی د علماء. علماء دا کوشش کی چې جامعه ټول علما شي، دا کوشش کی علم ته به ترقی ورکوي. او اقتصاد چې دی دا د ملک امنیت ورته شرط دی چې دا د ملک امنیت رالی خود په خود باندې الله پاک جل شانه اقتصاد هم برابري، او اقتصاد په دې باندې برابرېږي چې داغه د ملک خلق لاس سره ورکړي. تاسو پر خارجي مرستو باندې اتکا مه کوئ، نه خارجي مرستې موږ پورته کولی شي، نه موږ اقتصاد را سمولی شي. اقتصاد که مو سموي د احتیاج څخه مو باسي، د غربت مو باسي، استقلال او ازادۍ ته مو راباسي،
هغه د خپل همت دی، خپله لاس سره ورکوي. تاجران دې راشي، څه خوف لري، څه خطر لري، راشي په دې خپل ملک کې سرمایه ګزاري وکړي، د خپل ملک آباد کړي، د خپله بودیجه سره شریکه کړي، شرکتونه جوړ کړي. تاسو اوس کافرانو ته انتظار هغه به ستاسو سړک در جوړوي، هغه به ستاسو کوڅه در جوړوي، هغه به ستاسو ملک در جوړوي. لاس سره ورکړي، 500 روپۍ سره کښېږدي، شرکت سره جوړ کړي، کوچني کوچني شرکتونه د ملک ټول آباد دي. راجي سي خپل ملک ته دې راشي. او دا خلک چې بهر کې اوسېږي د افغانستان په خلاف باندې دسیسې جوړي، دې ته دا وایي چې دا د پتنخو مړه سو، د جنګ اور مړ سو، نور دا اور مه بلوئ. دا اور که بل کوي ټول افغانان در سره مخالف دي. اوس معافه درته کړې ده، راځئ دلته کښېنئ، په دا ملک کې خپلې شپې تېروئ. هغه عزت چې په خپل ملک کې لري د بل په ملک کې نه لري. د کافر په ملک کې تاسو عزت نه لري. ولې ځان بې عزته کوئ؟ نه ستا زوی لري، نه ستا کورنۍ لري، نه ته لرې. راسه په دې ملک کې کښېنه، موږ حساب نه در سره کوو، خو لیکن و په شرارت په لاس نه وای، دسیسې به نه جوړوئ، امن به نه خرابوئ. که دې امن خراب کوي بیا د دې عمومي مصلحت له مخې بیا به مجازات کېږي. او زموږ ملک چې دی زموږ د اسلام شعار دی چې موږ و د خپلو مخالفینو ته چې په جنګ کې را سره ولاړو سخت خوش کړي وو، زخمیان کړي وو، شهیدان کړي، هغو ته معافه وکړه. یعنې د دې اراده نه لرو چې چا څه انتقام واخلو، ولو کې وژل یم یو او حق مو هم دی چې ځینې وایي. نو د بل مسلمان په حق کې به کله بد اراده ولرو، یا د ملت د یو وګړي په حق کې به څنګه د ظلم اراده ولرو؟ دا ډېره بعیده ده. که زموږ د ملک ګاونډیان دي دا د هېڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې په حق کې بد اراده لرو. موږ هېڅ بد اراده نه لرو. موږ اسلام د سلامتیا نوم دی، سلامتیا غواړو، امن غواړو، صلح غواړو، ارام ژوند غواړو، اسلامي نظام غواړو. بس دا هم ټول واضح شیان دي. نه د بل په اشاره باندې کار کوو، نه د بل په قومنده باندې کار کوو، په خپل اراده مستقل. که پرېکړه راسره کوي، څوک خبره راسره کوي، په ډاډه زړه دې راسره وکړي چې موږ ورسره وکړه، هغه مو خبره ده. داسې نه وي چې موږ په بل تناو پورې تړلي یو، دوی را باندې بې باوره دي چې نن به یوه خبره راته وکړي، هغه تړلی تناو به بیا بل څه وایي. موږ د هېڅ چا په تناو نه یو تړلی، موږ مستقل یو. رب جل جلاله مو دې داسې مستقل وساتي، خپلواک یو، رب جل جلاله مو دې وساتي. دې ټول ملت ته مې دا خواست دی چې نور دا تفرقې خبرې پرېږدي، نور دا یوه جزیه خبره مو رااخستې، نو نارې سره شروع وي، یو یې پر یوه سره ګرځي، بل یې پر بل سره ګرځي. افهام و تفهیم به سره وکړو. رب جل جلاله عجیبه موقع راوستلې، دا موقع درسره ولاړه نه شي، داسې په ناچیزه شي باندې درسره خراب نه شي. دا نظام سره ودرېږي، تفاهم سره وکړئ، سره کښېنئ، علما یاست، مجاهدین، د حاکمان. او بل موږ یوه خبره درته کوم چې موږ د سره حاکمان یو نه، موږ خادمان یو. حکم خو الله کړی دی، هغه خبره خلاصه شوې ده. زموږ شریعت کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حنفي فقه، دا زموږ نظام، دا ټول خلاص شوي دي. موږ سره فیصله کوو، که په محکمه کې فیصله کوو، هغه جزیه را نقل کوو، هغه پخوا جوړه شوې ده. هسې خادمان یو. نو موږ خادمان د شریعت یو. الله دې دا شریعت مخدوم وګرځوي په دې افغانستان کې. ورونه زه خو تاسو ته نصیحت نه کوم، هسې یو یاداوري او مذاکره وه. دغه د علماو غونډه وه. خدای تعالی جل جلاله د سبب د ټولو مسلمانانو د مغفرت وګرځي. رب جل جلاله ته دې شفیع کوو چې یا الله د دې په برکت پر دغه سرزمین د افغانستان باندې اسلامي نظام راولي، د دغه علماو په برکت. علماو ما ته وویل وایي داسې موږ به په دا ولایتو کې یو غونډه راوغواړو چې د دې امارت تر شا درېږو. دا نن کافران چې د دې امارت موږ په رسمیت نه پېژنو، بله نه کوو، موږ بیعت کوو، بس ناره پورته کوو. دا د دوی محبت دی. دا امارت ټول مسلمانان ورسره محبت دی.
کافر نه خوشحاله کېږي، کافر خو جلا ارادې دي. نو بیا دوی ته ما وویله د شورا کې ملګرو ته ما د علماو داسې خبره دوی هم ورسره دلچسپي درلوده، هو دا وشي. خو دا چې داسې پراګنده کېږي د دې امنیت مسله وغیره، نو بیا مو وویل چې دا به موږ به صرف د امنیت طریقه ور برابره کړو، نوره غونډه د علماو ده. بیا نو چې مال په کندهار کې به وکړو، دوی ویل یا په کابل کې. ما نو ښه دی خو کابل کې شو. بیا نو ته به څه کوې؟ مال دا خو نو په اجنډا کې نشته، خو به دغه غونډه به هلته وي. ویا دا خبره بل اما ښه دی. نو مې دا حالت ورته وویل ما زه علماو ته درځم، دا د علماو د مجلس کې د اجر په نیت باندې درځم، دا سفر کوم. نو راغلی یم په دغه نیت ومه چې په دې د علماو په دې مجلس کې شرکت وکړم، د ثواب په نیت باندې راغلی یم، د اجر په نیت باندې راغلی یم. دې ته ما ویله که په بدخشان کې هم پسې ورځم، که په نورستان کې جوړوي هم پسې ورځم، که په کابل کې جوړوي هم پسې ورځم، هر ځای چې خو زه په علماو پسې ځم، دا د علماو په غونډه کې شرکت کوم. نو دا د الله لوی فضل وکړو، فضل وسو چې دا سعادت مو په برخه سو. الله جل جلاله دې ستاسو د ټولو دا ناستې دا په توجه باندې د دې علماو د تقریرونو او د نصیحتونو اورېدل دې الله جل جلاله درڅخه قبول کړي. نور خبرې به پرېږدمه. الله جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة